السلام علیکم دوستانو، ستړي مه سئ. د وضو کې ما د زده کړې د ویډیوګانو و سلسلې ته بیا هم ښه راغلاست. د نن درس چې دی د تېر درس په ادامه دغه یې دوهمه برخه ده، ځکه یوه ویډیو ډېره اوږدېدله. د القانونو د مرکباتو نوم ایښودنه. په تېر ویډیو کې ما تاسو ته لږ معلومات درکړل چې د القانونو نوم ایښودنه په درو طریقو سره په عام ډول موږ کوو. لومړۍ طریقه یې ساده طریقه وه، دوهمه یې اشتقاقي طریقه وه، او درېیمه یې نړیواله طریقه ده چې په دغه ویډیو کې د درېیمې طریقې په اړه بحث کوو. تاسو ته کیدای سي سوال در پیدا سي چې ولې د درو طریقو ته ضرورت دی. لومړی خو د درس د شروع تر مخه زه به تاسو ته وایم چې تاسې کولی سئ دغه ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو د خپلو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو د دې ویډیوګانو څخه ډېره استفاده وسي. او تاسو کولی سئ په کمنټو کې خپل نظریات او انتقادات زموږ سره شریک کړئ تر څو په دغه ویډیوګانو کې موږ نور هم بهتروالی راولو او دغه ویډیوګانې په غوره ډول تاسو ته اماده کړو. نو راځم ستاسې د پوښتنې هغه جواب ته چې ولې درو طریقو ته ضرورت دی. په دې خاطر دلته ما یو مرکب رسم کړی دی. درېیمه طریقه چې نن وایو، دغه مرکب چې دی دا په ساده طریقه سره موږ د دې نوم نسو اخیستلی، ځکه بیخي ډېر مرکبات شته. دا د کاربونو تعداد که چیرې موږ په یو ځنځیري شکل ولیکو، یو مرکب دی په عین تعداد سره یو شاخ لرونکی، دوه شاخ لرونکی، په هغه ډول په ساده ډول د دې نوم نه اخیستل کېږي. په اشتقاقي طریقه سره موږ مرکزي کاربون، هغه کاربون چې درجه یې لوړه وه هغه کاربون موږ ټاکئ. په دې کې تاسو وګورئ د دغه کاربون درجه هم 4 ده، د دې کاربون درجه هم 4 ده. نو که چیرې دوه کاربونونه پیدا سوله چې درجه یې 4 وي، نو د دغه ډول مرکباتو نوم ایښودنه بیا په اشتقاقي طریقه نه کېږي او نه هم په ساده طریقه سره د دې مرکباتو نومونه ایښودلی سو. نو د دې مشکل د حل لپاره د کیمیا هغه پوهان دا سره راټول سوله. یو نړیواله اتحادیه چې د کیمیا اتحادیه د International Union of Pure and Applied Chemistry، د کیمیا اتحادیه د خالصي او عملي کیمیا نړیواله اتحادیه چې لنډیز IUPAC دی، دوی داسې یو طریقه د مرکباتو لپاره جوړ کړل چې هغه بیا هر ډول مرکب په دې طریقه سره موږ نوم ایښودلی سو. هېڅ داسې مرکب نه پاتېږي چې په دې طریقه سره یې نوم نه ایښودل کېږي. د ټولو مرکباتو نومونه ایښودلی سو. نو راځو د دې طریقې هغه قدمو ته چې څنګه د ایوپاک په طریقه سره د مرکباتو نومونه ایښودلی سو. لومړی ځنځیر پیدا کړئ. تاسې مثلا کاربون د دې خوا شروع کوئ، کاربونونه حساب کړئ 1 2 3 4 4 کاربونونه که زه د دې خوا څخه را شروع کړم داسې ولاړ سم. کاربون ځنځیر په دې خاطر پیدا کوم چې هر کاربون ته زه یوه نښه ورکوم، یعنی کاربون ته دغه نښه په اعداد باندې ښیم. 1 2 3 دلته اعداد کاریږي. په اشتقاقي طریقه کې موږ حروف کاروله، دلته اعداد کاریږي. نو اوس 1 2 3 دا 4 کاربونونه دا رقم دی. که زه داسې 1 2 3 کاربونونه سوله، کاربون د دې خوا که شروع کړم هغه طرف ته ځم چې تر ټولو ډېر کاربونونه موجود دي. 1 2 3 4 5 6 په دغه ځنځیر کې 6 دانې کاربونونه موجود دي. که داسې ولاړ سم 1 2 3 4 5 6 دا هم 6 سوله، 1 2 3 4 5 دا 5 سوله. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې موږ دا 6 کاربونه ځنځیر انتخاب کړو. که زه داسې ولاړ سم 1 2 3 4 5 6 دا بیا فرق نه لري د دې چې زه کاټېږم اول دغه مستقیموالی په نظر کې نیسم. نو که چیرې کاټم سم د مرکب په نوم کې تغییر نه راځي، خو زه راځم د دې کاربون څخه را شروع کوم. دا اول کاربون دی یو. او بله خبر دا ده دا ځنځیر خو د دې ځای څخه که زه را شروع کوم، اوس څنګه وکړم؟ آیا د دې سر څخه که زه را شروع کوم د دې سره ښه خبره ده که د دې سر څخه؟ دې خوا ته ګورم چې دغه معاوضې چې راغلي دي پر کم کاربون باندې دا سر ته که نږدې وه د هغه سر څخه حساب را شروع کوم، او که دې سر ته نږدې وه د دې سر څخه حساب را شروع کوم. اوس تاسو وګورئ دلته پر دوهم کاربون باندې معاوضې راغلي دي، او دې خوا ته که د دې خوا را شروع کوم پر درېیم کاربون باندې معاوضې راغلي. نو هرې خوا ته چې معاوضه نږدې د هغه طرف څخه زه حساب را شروع کوم. نو حساب د دغه سر سره شروع کوم، 1 دوم کاربون، درېیم، څلورم، پنځم، شپږم کاربون شو. دا زموږ هغه اصلي ځنځیر چې مو وټاکئ. د ځنځیر څخه د باندې چې پاته سول دا ټوله دا معاوضې سولې. دې ټولو ته چې وایي ګوره 4 دانې معاوضه. معاوضه ولې ورته وایي؟ دا په اصل کې که چیرې دا مرکب یوازې هکزان وای، دلته دوی د هایدروجنو ځای نیولی دی، عوض سوی دی. ګوره یو شی چې زه مثلا دا مارکر لرې کوم، د دې پر ځای باندې دا بل کوم، دا اوس معاوضه سوله، یعنې دغه اول مارکر ځای ونیوي.
دوی د هایدروجنو ځای نیولی دی. دلته په اصل کې که چیرې دا معاوضې نه وي نو خو د دې پر ځای باندې موږ به هایدروجنونه لیکو. دا د یو هایدروجن ځای نیولی دی، د بل هایدروجن ځای. دلته به CH2 وایي په عام ډول، خو اوس یوازې کاربن دی. په دې کې CH دلته به هم باید CH2 سي، صحیح لکه دا چې CH2 دی په دغه ډول باندې. حساب چې موږ شروع کړي راځو ګورو همجنسه معاوضې موږ کولی سو د ډای او ترای د کلمو په استفاده سره همجنسه معاوضې سره یو ځای کړو. دا میتایل دی او دا هم میتایل دی. دلته لیکمه دلته یو ایتایل دی، دلته بل ایتایل دی. زنجیر څه دی؟ زنجیر هگزان دی. نو زه لیکمه پر دوه باندې، پر دوهم کاربن باندې او پر څوم پر څلورم کاربن باندې کامه پر څلورم کاربن پر دوم او څلورم کاربن باندې دوه دانې میتایلونه راغلي دي. دا به څه ولیکم؟ ډای میتایل. صحیح. اوس نو بیا پر دوهم او څلورم باندې دوه دانې ایتایلونه راغلي، ځکه د دې معاوضې یوازې د دې معاوضې نوم څه دی؟ دا ایتایل سو، او یوازې د دغه معاوضې نوم څه دی؟ دا میتایل دی. د الکایل په ګروپ کې په تیر درس کې موږ دا موضوع ویله. نو دوه څلور ډای میتایل سو او دغسې دوه څلور یعنی پر دوهم کاربن او پر څلورم کاربن باندې دوه دانې ایتایلونه راغلي دي، ډای ایتایل. چې معاوضې مو ذکر کړلې او د هغو ځایونه مو هم ذکر کړل چې پر څوم کاربن باندې دغه معاوضې راغلي دي. په اخر کې موږ د دې زنجیر دغه زنجیر چې مو ټاکلی دی د دې زنجیر نوم یادوو. شپږ کاربن لري نو دې ته موږ وایو هگزان. هگزان. دوه څلور ډای میتایل یعنی پر دوهم کاربن او پر څلورم کاربن باندې دوه دانې میتایلونه راغلي دي. بیا دوه څلور ډای ایتایل پر دوهم کاربن او پر څلورم کاربن باندې دوه دانې ایتایلونه راغلي دي او دغه زنجیر چې مټاکلی دی دا هگزان دی. دا یو مرکب سو. زه راځم د دې لپاره چې ستاسې په دې نومېښودنو باندې ډېر سرخلاص سي، تاسو ته یو څو نور مرکبونه لیکم. په لنډ ډول زه بیا تشریح کوم. اول موږ اوږد زنجیر ټاکو. اوږد زنجیر ټاکو، کاربنونه حسابو هرې خواته چې اوږدېدله هرې خواته چې ډېر کاربنونه موجود هغه زموږ اوږد زنجیر دی. بیا تر هغه وروسته د اوږد زنجیر و هر سر ته چې معاوضه نږدې وه د هغه خوا څخه موږ حساب را شروع کوو او د دې اوږد زنجیر و ټولو کاربنو ته حساب ورکوو، عدد ورکوو. چې عدد مو پر سر ورته ولیکل هغه پاته د اوږد زنجیر څخه چې پاته کاربنونه یا دغه ګروپونه دي دا معاوضې دي. ما ځای عدد لیکو، همجنسه معاوضې سره یو ځای کوو، نوم یادوو، په اخر کې د اوږد زنجیر نوم یادوو. په لنډ ډول باندې داسې. راځم زه تاسو ته یو بل مرکب لیکم. دا یو مرکب دی. موږ ورته ګورو اوږد زنجیر د کاربنو اوږد زنجیر ټاکو. یو دوه معلومداره دا اوږد زنجیر دی. یو دوه درې څلور پنځه دانې کاربنونه لري او معاوضه یې کلورین دی. دغه یادونه باید وکړم چې په عضوي مرکباتو کې معاوضې هالوجنونه هم کېدلی شي لکه کلورین، ایودین، فلورین، برومین. دا کېدلی شي. ځینې نور مرکبات کېدلی شي. عناصر، ځینې نور عناصر کېدلی شي. اوس پر دې زنجیر باندې معاوضه یو دانه کلورین راغلی دی. زه راځم اوږد زنجیر خو مې انتخاب کړئ. حساب د کوم سره را شروع کوم؟ هغه سر ته چې معاوضه نږدې. نو یو، دوم کاربن، دریم کاربن، څلورم، پنځم کاربن. د هغه کاربن شمیره لیکم چې معاوضه پر راغلي. پر دوهم کاربن باندې معاوضه راغلی ده. څه شی راغلی دی؟ کلورین راغلی دی. زه نو لیکم دوه کلورو یعنی پر دوهم کاربن باندې کلورین راغلی دی. بل ورته ګورم په دا اوږده زنجیر کې که بله معاوضه وه هغه هم یادوم. که چیرې بله معاوضه نه وه نو زه مخته به خپل مرکب بشپړوم. نو دا چې 5 کاربنونه لري د اوږده زنجیر نوم یادوم. هغه اوږد زنجیر خپله څه شی دی؟ پنتان. صحیح. دوه کلوروپنتان. د دې معنا دا ده پر دوهم کلورین باندې پنتان دی، پر دوهم کلورین پر دوهم کاربن باندې کلورین راغلی دی. ډېر ساده. زه راځم دلته لږ تغیرات راولم. دلته پر دې دریم کاربن باندې یو بل دانه کلورین لیکم. داسې که دوې معاوضې درلودلې. بیا حساب ورته کوم دلته پر دوهم کاربن باندې معاوضه راغلی ده. د دې خوا څخه حساب ورته کوم پر دریم کاربن باندې راځي. نو ځکه حساب صحیح لیکل شوی دی پر دوهم د دې خوا څخه حساب شروع کېږي. په حساب کې تغییر نه راولو. نو ما زه د دې کلورینو په تغییر کې دلته یو څه فرق راولو. داسې لیکو چې پر دوهم کاربن باندې
کلورین راغلی او پر دریم باندې دا چې همجنسه ماویزې دي د دوی نومونه سره ځای کولی سو پر دوهم پر دریم باندې کلورینونه راغلي دي دې ته لیکو ډای کلورو مرکب هغه مرکب دی پینتان داسې هم کېدلی شي که چیرې دلته که تاسې وګورئ اوس دلته زه یو دانه بله ماویزه ورکوم میتایل ورسره سو چې میتایل ورسره سو اور زنځیر ته ګورو د دې سر څخه هم پر دوهم کاربن باندې ماویزه راغلی ده او د هغه سر څخه هم پر دوهم کاربن باندې ماویزه راغلی ده نو دا بیا فرق نه لري که چیرې حساب د دې خوا سره شروع کوي او یا هم د دې خوا سره شروع کوي دا فرق نه لري نو اوس خو دا لیکلی دی 2 ډای کلورو پر څلورم کاربن باندې دلته ورسره اضافه کومه 4 میتایل ورسره اضافه سو او د ورته زنځیر نوم به ورسره یاد کړئ پینتان په دغه ډول باندې دا نوم اخیستل کېږي اوس راځم په دې کې بیا تغیر راولم تر څو په دې باندې ستاسې ښه سر خلاص دا مرکب پینتان دی دې خواته CH2 بیا CH2 CH3 اول اور زنځیر ټاکم اور زنځیر دا سیده چې ولاړ سم 5 کاربنونه دي که پر څلورم باندې زه راکار سم ولیکم داسې 5 شپږم اووم که راکار سم 7 کاربنونه کېږي نو زموږ اور زنځیر چې دی دا خوا نه ده د دې ځای څخه باید راکار سو نو دا 5 زه پاکوم د هغه 5 پر ځای باندې لاندې دلته دا 5م کاربن سو دا 6م کاربن دا 7م کاربنونه ډېر سول نو ځکه دغه د دې ځای څخه شروع تر دا ځای پورې دا اور زنځیر سو د اور زنځیر څخه چې هر شی د باندې پاته سول دغه ماویزه ده صحیح دی نو راځم وایم چې پر څوم کاربن باندې ماویزه راغلی ده پر څلورم کاربن باندې میتایل راغلی دی میتایل څو دانې راغلي فقط یو دانه میتایل راغلی دی اور زنځیر نوم یادومه اور زنځیر څه دی هفتان صحیح 4 میتایل هفتان یعنی پر څلورم کاربن باندې یو دانه میتایل راغلی دی او دا اور زنځیر نوم هفتان دی اوس نو دا هغه جامع او کامله طریقه ده چې موږ کولی سو د دې طریقې څخه په استفاده باندې د ټولو عضوي مرکبونو نومونه یاد کړو د ټولو عضوي مرکبونو نومونه په دې طریقه سره یادولی سو نو دا طریقه چې موږ زده کړله داسې هیڅ مرکب زموږ څخه نه پاتېږي چې موږ دې نوم ونه ټاکو مو په لاندې ډول بیا تکراروم اول اور زنځیر ټاکئ اور زنځیر چې وټاکئ د هغه سره څخه حساب و کاربنو ته ورکړئ چې ماویزه ورته نږدې ماویزه خو دروش ول چې څه ویل کېږي یا به د الکایل ګروپ یا به یو بل عنصر دا ماویزه کېدلی شي د هغه سره څخه تاسې کاربنو ته حساب ورکړئ چې حساب ورکړئ د ماویزو نومونه اول یاد کړئ د کاربن د شمیر په یادولو سره چې دلته د کاربن شمیر یادوئ د ماویزو نومونه یادوئ او بالاخره د ورته زنځیر نوم یادوئ ډېره اسانه طریقه ده نو خدای دې وکړي چې تاسې به د الکانونو نومونه په صحیح ډول استفاده ورڅخه کړي زه تاسو ته یو 2 نور مرکبات لیکم دا ستاسو کورنۍ دانه ده چې د دې مرکباتو نومونه په ساده طریقه سره په اشتقاقي طریقه سره او هم په نړیواله طریقه سره د دې مرکباتو نومونه یاد کړئ دا ستاسو کورنۍ کار دی راځم زه تاسو ته هغه مرکبات لیکم دا اول مرکب دی د دې مرکب نوم به په 3 طریقو سره یاد کړئ که چیرې په 3 طریقو یې نوم نه درلودی نو تاسو یوازې په 3مه طریقه سره یې نوم یادولی شئ دوم مرکب دی دغه 2 مرکبونه سوله د دې 2 مرکباتو نومونه په 3 طریقو سره یاد کړئ که چیرې پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ خپل پوښتنې په کمنټو کې ولیکئ نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ